طالبانو سره د چین او روسیې غټ منافقت د شا لخوا یې پرې ګزار وکړ. د یوې خوا یې د امریکا بندیزونو ته برابروي او له بلې خوا یې خپله بدناموي. دا چې څنګه نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. چین او روسیه چې د جمهوریت د سقوط مخکې به طالبانو ته غوړې وعدې ورکولې چې که امریکا ویستلو ته چمتو کړي نو دوی به اسلامي امارت ډېر ژر په رسمیت وپېژني، خو اوس چې حکومت یې راغی په رسمیت یې نه پېژني. ځانونه ورته ښکاره دوستان معرفي کوي او امریکا سره ډغرو وهلو ته تشویقوي، خو حقیقت کې بیا خپله د امریکا ډول په غاړه کوي او په نړیوالو غونډو کې پر طالبانو درانه الزامونه لګوي. تازه خبر دا دی چې روسیه وایي په افغانستان کې امریکایي وسلې د داعش لاسته لوېدلي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې سفیر وایي افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې فعالیتونه تصادفي او بې علته نه دي. وایسلي نابینزیا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په بیګانۍ غونډه کې ادعا کړې چې نړیوالې ټولنې افغانستان کې امریکایي وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه د ناټو ګډوډ وتل د دې لامل شول چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاس ته ولویږي. د روسیې سفیر وویل شرایط باید له پامه ونه غورځول شي. بلخوا چین وایي په افغانستان کې د سیمې د امنیت لپاره ګواښونکې ترهګرې ډلې فعالې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر فوکانګ د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې داعش او څو نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي او له یو بل سره همکاري کوي. هغه ټینګار وکړ چې دغه ډلې د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کېدای شي. د چین سفیر په افغانستان کې د داعش، القاعدې او شرقي ترکستان ډلو د وسلوالو په موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. هغه د طالبانو له حکومت ته وغوښتل چې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او مشخص اقدامات وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او نه هم وسلې د کومې ترهګرې ډلې لاسته ورغلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.